هر یو تار هر یو سازی داسې اوچېړلو هر یو تار هر یو سازی داسې اوچېړلو چې په هر زړه کې سیو بل رنګي سرور پیدا کړو هر یو تار هر یو سازی داسې اوچېړلو چې په هر زړه کې یو بل رنګي سرور پیدا کړو مشتاقه دا کمال د چا د ښایستونو نه و مشتاقه دا کمال د چا د ښایستونو نه و مینه ستا دومره وه چې خلکو کې غرور پیدا کړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زویم نو هغه مونږ نن بیا رابللی دی او په هغه باندې هغه زاړه یادونه واپس را تازه کړي دي نو راځئ مونږ تاسو بوځو د هغه خواله چې د هغه سره میلاو شئ هغه زموږ سره دلته کېناستې کوي السلام علیکم مشتاق صاحب وعلیکم السلام عبدالرحمن صاحب څنګه یې مشتاق صاحب تاسو ښه یې جي خیر دی جی د الله رحم دی ډېره مهرباني جي د ټولو ملګرو ته السلام علیکم او د عبدالرحمن صاحب چې کوم دا سلسله شروع کړې ده نو ډېر یو ښه قدم دی او انشاءالله زموږ د ښکلي حقیقت په مطلب پوهه نه یو مونږ خلک تل د محبت په مطلب پوهه نه یو مونږ خلک وجنو خپلې خویندې د غیرت په نامه مونږ پښتانه د خپل غیرت په مطلب پوهه نه یو ډېر زبردست مونږ خلک وجنو خپلې خویندې د غیرت په نامه مونږ پښتانه د خپل غیرت په عبدالرحمن صاحب مونږ ساده خلک د جانان په ادا څه پوهېږو مونږ د ګل د شرارت په مطلب پوهه نه یو ډېر زبردست او ملګرو ته یو شعر دی دلته په نوم د ثقافت بې حیایي خورېږي دلته په نوم د ثقافت بې حیایي خورېږي مونږ د تهذیب او ثقافت په مطلب پوهه نه یو دلته په نوم د ثقافت بې حیایي خورېږي مونږ د تهذیب او ثقافت په مطلب پوهه نه یو او اخري یو شعر دی مشتاق دا یو حقیقت
او مشتاق صاحب چې تاسو واورېدلو ان شاء الله تعالی زموږ په نیکسټ پروګرام کې به زموږ نوې ملګري نوې پټه ملغلره په دې مشتاق صاحب الله پامان